بیا طالب وزیر د واړ ویشتلی دی نن یې هم په میرلی شی کم از کم دا خو نشته چې دا بچون هر ښځینه چې په هسپتال شي پریت دي ته یې سبا بیا په جماعت شي ته یې تو ویني بیا ډول په مو باندې په دا وجه خو چې دلته تعلیم دی په سره ورځ د په کلي شي چې پوس لګولی دی دنیا ته وښایي چې که دا کوم دی هو دا غلط لګیا دی دلته زه یو د بچون ټول ته د زړه د تال نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یقینا نن دومه ورځ دو په دا سخته ګرمي شي بیا د دغې تنکې ګلونې بچونې سره چې په وینې سره دي ټوکړې ټوکړې پروته دي خید نشته آرام نشته میش د دغې فریاد کې خو په دومره بېرحمه خلکو وشتي چې په فریاد پرې م خندو کو په بچون پرې م خندو کو په درنه پرې خندو کو مسله دا دو چې میش تقسیم شوي یي میش په اتفاقه شوي یي دا د جنګ فضا په شمالي وزیرستان شي کروغلی دو دلته د جهاد د جنات د اسلام په نوم دا یور غلی دی د مویتو کیر ته وطن ته په دا نه پوهېږه چې په غربت شي قدر کوي دی سره د سړي د ټیپکې ویلوړ دی آیا ای چې زه جنتي یم په ایدرخیل شي ټیټیجي دو آیا ای چې زه جنتي یم په میساکي شي ټیټیپي دو آیا ای چې زه جنتي یم پوز د وردې ولیایي چې میش جنتیون یي میش دا علماو مشون یایي چې نه خو میش ها جنتیون یي اسلام همداس په چیرړي چیرړي نیولی دی اسلام دومره واضح دین دی که د خدای په تعلیمات باندې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په تعلیمات باندې یو سیکنډ مې ژوند تېر کړ نشي ته زور نه ورسي زه د یازید د فرعون د قارون خبرې کوئ کې دا چې د پخو اچا ټیپک وخستی دی دغې د تاریخ ژوندی کړی دی دغه فوجي په فرعون په نمرود په یازید په قارون نه زیات ظلم کړی دی چې دا بچي ورته ویشتلي دي د ګل غوندې په اسلام ښه د وړې لړکې ویشتل نشته طالب بیا دا راخم نه دی کړی په ایدرخیل ښې په سره ورځ ښځینه ویشتلي دو په اسلام ښه بیا ښځینه ویشتل نشته زه هر سړي په زړه د ټیپک ګیلې خوړلې دو مفتي صاحب خبرې وکړلې دغ په زړه د کاري سمیالدین غشی خوړلی دی خو یې چا په نوم یې خوړلی دی فوجی خو نه ورکیز مخ یې پټ و په شوری په ماستی چې څه پرم اسلام زنه اسلام داسته چې پا پر مار کرده چې طالب نوم مخله وزیر دور د داسته چې تنجه که خودکش کی کسی او سپا سره کی چې کله نمیش درنا پاسون لگیا کرائی رای بیا طالب وزیر دوار ویشترائی رای نن یې هم په میرلی شی کم از کم دا خو نشته چې دا بچون هر ښځینه چې په هسپتال شي پریت دي ته یې سبا بیا په جماعت شي ته یې تو ویني بیا ډول په مو باندې په دا وجه خو چې دلته تعلیم دی په سره ورځ د په کلي شي چې پوس لګولی دی دنیا ته وښایي چې که دا کوم دی هو دا غلط لګیا دی دلته زه یو د بچون چې دی هو من خبره چې ته په سره ورځ وزیر د ور چګوې په میرلی بازور شی ولې چې څرنګه بریګیډیر ورپورې خوندي و طالبه و کمانډره ته دغسې ورپورې خوندې موږ خو تجویز دا دی چې کر ولې ومني دا یو شهید دی چې کمانډر د کر سره شاخ کړو چا هم بریګیډیر ته ورکړ دا یو هم تو ته حد کړه ته در سره شاخ کړه تر څه پورې که میش په پټه کیسې سره کي میش په بان خوروي موږ د په خدای قسم کړی وي و وزیر د وړې ښځینه ته د لوس ورچېدلی دی جماعت ته د ورچېدلی دی قرآن ته د ورچېدلی دی مشر ځوان بوډا ته د څه شي ته غلی اسلام جهاد د اسلام هغه پوک نوم دی هغه پوکه مبارزه دو خو دلته هم په جهاد دا سره کړي دي مشر یقین خان د بلل پانه کیسه وروشتې دو علما نوستي مخشه مې یو تجویز درکړی و که میږ عالمون وایي د زه مخشه کېدل خو چې میږ د اسلام ټکی کې د اسلام خپله شعبې دي
امیزو دا واسطی علمو که توب کسی قرآن حدیثو کسی فقهو کسی اپاک جاو برکولی شي ځکه چې اسلامی شای دی میش په اسلام درنه ای کوئی چې سپره دی دا په پټ مخ چې د پکرش په اسلام کیږي دا کوم دا تعلیم نوي کړای چې وکوما چې په پټ مخ داس در باندې شي واچ په شل وځستای و دا څنګه کولای شي چې په دې پیغمبر لیکلای مینو کسی کیسه مخیر مرتا چې فوجی نه نوځي مخیر مرتا چې دا لاین مار نه نوځي ته مقصد دا وی چې طالب ته راغلی دی علما مشونی وفد جوړ کېستای طالب تصویر ورکېستای کده دغه خور وي کده د وطن وي که په اسلام هم قادر کو په اسلام هم قادر وکړو که په خور هم قادر کو په خور هم قادر وکړو که په پښتي کو چې پسې دای کو خدا تر سره معاف کړي میشو د پاکستان د فوجینا د جرنیل دغه نه 1% هو نه د رحم تمه لري نه رحم ورباندې کو دا وخت د میل به عزت کول تر غلای دی وخت د میل راول تر غلای دی وخت د میل به کرا کول تر غلای خو ته خو د خور دعا کې چې د وطن یا د پلیاري چې پښتنه د په کلی کلی سره لګولې دي په دا د ایسای ول کېږي باره هم چې مفتی صاحب کې خبرې کړې وي چې موږ اسلام آباد ته سي د ایسای یو ذمہ دار پیج دی یو تصویر غلبا شیر کړی وي لیکلې په کړی وي چې په کلی شه دی په چاوک جماعت شه دی په بازور شه دی طلبونه مرکزی را دي زه ډون ویل نه کو پلیاري نه کار غولې د زه ډون ویل نه کو میش دغه ډون مقصد بشک دغه د جنگ کاروبار جنگ کل خوان لرګي په داسې د کاروبار دی خو جواز یې څوک جوړ کړی دی میش د سیام پاسون دی پرین مې مفتی سے تدا خبره کړې و سره غوښی شولې چې کدا درنه میش کی د وزیر د دور تحفظ نشي کولای چې څوک د کلینا درنه تر راوړي پلیار شه سره ورته مرشي شي ویلي د درنه فائدہ نه کو ناکام کړه ای خلک ژوند متیږي امن وشول ومن صحبه دا ویایو چې لرې نه دي دام کړی دی حکومت یې دغه غور نه کو ټیک ټاک ویل شي څنګه شول چې وای میرا وای کمانډرا اپوس ټوکړي ټوکړي بچون چې پروت دي اخ ټوکړي کړی نن تو بیا ټوکړي کړو دا موږ وینه د خلک امید چې دا نن می سره په وځي شوی چې څنګه جرنیل څنګه کمانډر څنګه بریګیډیر ظلم کو دا هغه شامل ملګری دا د وطن دا د کوم خبره اسلام داسې دی چې ځینې علماو داسې ویلي چې ټیک ټاک کافر تیر ورته استلی وي د اسلام یو حرف نه دی بدل کړی نه بدلو پاتیر غوښ شوی دی پاره غوښ شوی دی کمیش د دوی تاریخ ورګسی مشتو ته پاره غوښ شي مشتو ته دا په وردی پسنې دغه پټی پټه مش سرویشي خو کم از کم خپل کوم ته هم ایمان ضمیر مطمئن وي چې دا مې واسطو یا مې زون درته په مرکو یا مې زون درته په ونی یا مې تو کامن دوستو ملګری نن هو هغه میر چې دغه بچونه دو کړته وروړي دو هغه چې خب نه کېږي خب نه کېږي آیا چې موته د جمعې نه د بدن نه د خپل بچونه د وینې بیلو درېمي بچون مې چېرته دي د مو په وجود خپل بچونه وینې لګېدلې دي ورباندې کسې زه کرنه تباه دی په کرشه مې معذور بچای دی لوس پښې ورته غلي دي زخمي دی هغه ریغ مې چې دي چې هغه اسرا مې واچرې دي میزو تر څه پرې چې دا دور وی دا خوف وی او وزیر دا وړي په توس کا سامنے ایچا خلاف میشچار نکی د ایچا خلاف ماروزی خود خپل تر سره د پر هو داری خپل مشر پلور تر د ورل د پر د پر هو داری چې څوک هم به ګناه ولي وچو غدا څنګه کولای شي څه پر هو داری په تر دور مار کې ستای سلیش پینځه شکو پیراشول چا معاف کړی او وزیر دا وړو چې په دارو ډیره پروتوي لاسې پیلوټ مې ورسره کړی و په غېږ دا کیسه خو نه دی ورکې نن هو
په اسلام څوک هم دی بروبر صفا خبره دا دو چې دا سره باندې چې بېوستي دو بېوسته یې هم خو دا مړه شوله بېغیرته یې دا مړه شوله چې نن په ښځه ننګ وکړو نن په کیر وکړو نن په جماعت وکړو نن په قرآن په حدیث ننګ وکړو نن په عالمون وکړو نن په مشرون وکړو نن په ځوانون وکړو پېژندلي زه یوه خبره درته کوم د دغې څلوېښت بچو دي چې د جرنیل خلاف خبره کړې وه د کمانډر خلاف یې خبره کړې وه چې درنه کړې وه خو ولسي پیرا وه موږ دا ایمان دی جرنیل یا بریګیډیر وویشتل خو ونه ویشتل شي کم از کم چې په زیړې سترګې یو بل سره کسي یې شلې روپۍ ماسک یې اچولی وي په چاوک چې د زیای ورځ په زیړاکۍ په راکټ ولي زر وره د لعنت وي په ویشتو باندې قسم په خدای بیا درته وایم چې ننګ ونه کي غیرت ونه کي وچې لړو ته کړي د غونډې نه هم پرېږدي چا خبره باندې کړی دی وروسته یې داخله وایي که یارو په زړه دو بېادبي ما ځکه بېادبي نه درته وایم چې په اخر به په فوجي په طالب نه دی ننګ کړی بیا موږ پې مړالستی پې مړ مې کیستی ګایز یې وایي داخله ښځینه په 9 بجې ویشتل یې وه ازیا یې بیا مړ هغه الفاظ یې متعیبې دي کار یې ورته وکړو چې میشته میر وویشتله چې چا چې نکاپوش وویشتله په سکوټر 2 کسون وي موږ ته چې داور یې داخل دا خلک وو وی چې غوړ په دیکاني نه و په د طالب ګراوند څنګه موږ ته چې دا درویش دی چې وزیر داور یایي چې میش په اسلام بانو نام کړی دی میش د حاجي میرزلي خان سره تللي دا درویش دی چې دی په یې داخله نه نشي کړلی او ویې په اسلام بانو په اسلام بیبي باندې کو میش ششوله بېغیرته یي زه آخري یو تجویز درکوم چیف صاحب د نوستی مفتی صاحب د نوستی علما نوستی ستی میش در سره یي ټیک ټاک وویل شي طالب ته چې و طالبه په ایدرخیل په سوخیل په میساکي په میرالي په خوشحالي شي جاسوسي په نوم څوک ولې چې پلونای 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 ولو چې جرم یې څه کړی دی جوات یې کا دغه مې جر درته ویلي دي دغه کارنیل درته ویلي دي که نه وي دا خو د میش ایمان دی چې واخ یې باندو چا درته ویلي دي ثبوت وکړه که ثبوت یې وکړو دا مفتون د قرآن حدیث ورته وکسي نمرود نه یې سرمنه وړولې پیغامند نه یې سرمنه وړولې وایي ته قرآن حدیث ورته وکسي چې و طالبه و کمانډره دغه حکم دا دی د مړولې حکم یې نه دی ویلې مړوي که ته د قرآن په لیول لګیا وې که بیا چیرې په قرآن او په حدیث باندې د ده مرګ جایز و بیا دوی د حیثیت د پیغمبر اسلام نه زیات دی چې په فتح مکه باندې ټول کفار پیغمبر اسلام معاف کړي دي د ده د وزیر دور دی معاف کړو ورته که بیا یې خامخا مړوو دا وزیر دور نوم ورته پې وکړي چې و پلونه یا طالب ته مړوي که کاډ اورې که څه کې خو یې دغې نه بعد دا مشروم دا علماو بیا ورته ووایي چې و طالبه دا د جواد و جاسوس نن نه بعد چې په پټ مخ مې په وزیر په دور چې سړی وي کومه درته ګرځولی یې چې اسلام خو سره جواد کي په دغه اسلام همدار سره کړي دي چې بلکل یې زیره دی پوتې قسم دی د اسلام نام تولیا جوړه دو علما نوستی که زنه پکې بل قسم شول بیا ادبي مام ځکه چې موږ ډېر نه یو پې پول خو چې مویه تو خوره د مویه تو بچای خیر مر جوړي ظلم لګیا وي قسم دی چې په جامات شي په لمونځه خو خالي خلوص شي قسم دی چې په رضا خلوص شي قسم دی چې په حاجي صاحب خلوص شي ساتو حقوق العباد پرېښي دي حقوق الله د اعلی دي حقوق العباد ته کله کې میزو داري مضبوط خو یې جان قوتونه ته هم چې ویلي نه وي نه د پوسې بریګیډیر سره حق شینې جارنیل سره وکښیني جرګه وشي ډېرې غوړې وشي چې پیغامه شبیه و ډاز نه شي ډاز دی په طالب کو بنا یا جوړ کړی دی سعید دا یې ونه وکړو اکیس په طالب ودا ته نوستی چې دوی ډاز خو خامخا پې وکړو چې دی ډاز پې وکړو او بیندې درولي بنیادي من خبره چې نه کې سره خلوصه کوم ته دوکانه سره ورکوي زه د دغه چې پاکستان سره د طالب دومره علاج دی چې په ګنډاشي کېږي آیا نه درته حل کوي استا کاروبار دی میشتو سو سوچ کی مشوره وکړي که په دا خبره پرې ډارېږي
وراسه ها خدای پاک د غلام سوتلی غلام سوې غلام کوم خدای نه داو قبلوي نه بداو قبلوي ما بداو خدای ته داو کېسته ما بداو کېسته خدای وځ پیژندلی چې شوله به غیرت ایسته چې زه پر خپل تقدیر نه بدل کړای زم تقدیر نه بدلاو دا شهیدون دا وړمړ کی کانانګم وکړو آتر ساره چې په باطن یې بسرې لګېدلې دي آخر میر چې ښې بیا نشته د بچونه د وینې بیولسي وزیر د وړې امتحان هم دی یو دغسې نه چې درېمې غونډو بنګلي په لوسکوي کم از کم د سړیتوب د اوو یونه کېستی اول زه وچو بنګلي زه په لوسکوم چا خواندې ماندې غیرتي دي میشتوس نه یو بنګلي په لوسکوي یا چې بیا خواندې ماندې ته ورسي صداقی کو پکېری نشه رژنسی ختمی راکو شاړو کو میش چې ویسی بیا سره ته چې میش سره غروغلی زه پنځه کوله بعد چې د میرلی داور وینه چې دوی مخستان پایویل بجې ارماز روسی سوخل روسی زیراکای روسی میساکای روسی درخل روسی په خدای مې دا قسم کړی چې په مو د اختر ورځو دلته چې تاسو سوخل ته درېمه ها تو دا یې میر درته چې نه درخل تماسا تپیې تماسا بلځي تمادرما دا وطن تقدیر بدلوي کنم کا بدل دوا سره درې سره سالویر سره چا کی په مخستای دی سایې نه درته کړی دو وچته ولی وچته به عزت کوي وچته به ستر کوي کوم تا مسون تا علما تا ځوانون ته داسې نه چې مسون و فیصله وکړو علما یې وکړو د میشتو سپاره خون دي نه دا بیا نشي وژنیا که طالب روغلی دی تور سره یې که دلته میجر شجاع دی بابر دی فوجون وي توسیاډې ورته کړلې که سلنډر دی تور سره یې تو ته هڅ وکړو چې زوم ټیکه په خپل تر سره ننګ وکړه که کوم مشهور علما تر سره د پوره خبره کړله دومدا وعده وي سره چې ټوکړي شي یو قدم په سر دریمینه غیرات وکې ننګ وکې خو غیرات ټول سره وکې مهرباني شکریه